اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو ګرانو محصلینو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست، له یخ او کرونا څخه په امن کې یاست. دا ورځې او رخصتۍ مو په خیر راپیل کړي او تېرې کړي وي، په دې هیله چې اعظمي استفاده ورڅخه وکړئ. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ حضوري درسونه اوس پای ته رسېدلي دي، پوهنتونونه رخصت شوي دي، نو موږ او تاسو به په انلاین شکل باندې خپل تدریسي بهیر جاري ساتو. نو نن له هغو درسونو څخه لومړی درس شروع کیږي. هیله مند یم چې تر پایه راسره پاتې شئ او ټول درسونه تعقیب کړئ راسره. نن زموږ او تاسو درس دی د نبات د ریښو په پوسیله باندې د اوبو جذب، چې یو نبات څنګه د ریښو په پوسیله باندې اوبه جذبوي، په کوم میکانیزم سره، او څنګه موږ او تاسو دا به ثبوت رسولی سو چې یو نبات اوبه د ریښو په پوسیله باندې جذبوي. لومړی باید چې د ریښې په هکله باندې پوه سو. ریښه د نبات کښته تلونکی یعنې ډیسنډینګ مهم غړی دی چې په طبیعي توګه د جنین د راډیکل د مستقیم اوږدوالي څخه لاسته راځي. که چیرې موږ او تاسو ریښه وګورو، ریښه عموماً لاندې خواته حرکت کوي. یو نبات له څو مهمو برخو څخه جوړ شوی دی چې له هغو څخه پاڼې، همداسې تنه او همدارنګه په اخر کې دوی د ریښو درلودونکي دي. همدغه د نبات ریښې دي. ریښه د جنین د راډیکل څخه وده کوي. که چیرې موږ تاسو جنین وګورو، جنین چې دی هغه د جنین لاندنۍ برخه عبارت له راډیکل څخه ده. ریښه هم له همدې برخې څخه وده کوي چې له پرایمري څخه سیکنډري، ترټیري، بالاخره تر اخري ریښو پورې رسېدلی شي چې بالاخره روټهیر هم ورڅخه لاسته راځي. او همدارنګه ریښې د ځمکې لاندې د نباتاتو بې کلوروفیله برخې دي. ریښې عموماً د خاورې لاندې وده کوي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، پاڼې چې دي هغه د کلوروفیل لرونکي دي، ځکه دوی چې لري زرغون یا شین رنګ لري، اما په ریښو کې دا ماده شتون نه لري. عموماً که چیرې موږ او تاسو وګورو، په تنه کې ځینې جوړښتونه لیدل کیږي اما په ریښه کې نه لیدل کیږي. د مثال په ډول باندې که چیرې موږ او تاسو دا یو تنه فرض کړو، په تنو کې نوډ او انټرنوډ شتون لري، یعنی د تنې په ځینو برخو کې نوډ او انټرنوډ وي. د جواري او ګني په تنو کې موږ تاسو ډېر په واضح ډول سره لیدلی سو. دا تاسو فرض کړئ چې دا یو تنه ده، همدغې برخې ته نوډ ویل کیږي. نوډ د همدغو دوو نوډونو ترمنځ فاصله عبارت له انټرنوډ څخه ده. انټرنوډ یعنی د نوډونو ترمنځ فاصله ده. همداسې په ریښو کې پاڼې او غوزې شتون نه لري، او د همدغو ریښو دندې چې دي هغه دوې دندې یادولی سو چې دوی نبات په ځمکه کې ټینګ او محکم ساتي. د نبات په ځمکه کې د ټینګ پاتې کېدو لامل همدا ریښې دي. د خاورې څخه اوبه او منرالي مواد څه کوي؟ جذبوي. همدا ریښې دي چې دا مواد جذبوي د زایلم انساجو د لارې څخه. که چیرې موږ او تاسو د ریښې اناټومي ته راسو، په ریښې کې مختلفې برخې د مشاهدې وړ دي. عموماً دا یو نبات دی چې په دې کې مثلا پاڼې او همدارنګه تنه او همدارنګه ریښه شتون لري.
لومړنۍ د منځ ریښې ته یې میچر روټ یا هم پخه سوې ریښه ویل کېږي. یعنې دا پخه سوې ریښه ده له ټولو پړاوونو یعنې سل ډیویژن، سل ایلانګیشن او سپیشلایزیشن څخه تېره سوې ده. بالاخره یوه پخه ریښه ده. همدغو ریښو څخه چې کومې ریښې لاسته راځي هغه عبارت دي له لیټرل روټ څخه. همدغه ریښې د روټ هیر درلودونکي دي، یعنې د ریښو وریښتان کوچنۍ کوچنۍ ریښې دي چې د همدغو په وسیله باندې مواد جذبیږي. همدا روټ هیر له زایلم انساجو سره په تماس کې وي. د ریښې همدغې برخې ته ایلانګیشن زون ویل کېږي. ایلانګیشن زون همدغې برخې ته ایلانګیشن یعنې په همدغه مرحله کې کله چې حجروي صورت ونیسي همدغه حجرات اوږدیږي. کله چې اوږده سي بالاخره بیا د سپیشلایزیشن عملیه سرته رسول کېږي چې همدا بیا څنګه کېږي، بیا ورڅخه خاص انساج ورڅخه لاسته راځي. همدغه د ریښې سر ته روټ ټیپ ویل کېږي. مرستماتیک زون پکې میرستماتیک یا هم وده کوونکي انساج شتون لري چې دا وده کوونکې برخه ده. همداسې که د ریښې دغه اناټومي ته وګورو د څنګ له لوري څخه د ریښې همدغې برخې ته پیري سایکل ویل کېږي. یعنې هغه برخه کوم چې زایلم او پولیم انساج یې احاطه کړي دي. پروټو زایلم پول دا نو د زایلم انساجو هغه ابتدایي برخه ده چې په دې کې اوسری هم لیدل کېږي. د ریښې تر ټولو بهرنۍ برخه عبارت ده له اپیډرمیس څخه. روټ کیپ د ریښې خولۍ ده. همدا روټ کیپ دنده لري تر څو ریښه په ځمکه کې لاندې یوسي او همدارنګه همدا د نورو باندنیو عواملو څخه وساتي. د ریښې همدغې برخې ته کارټکس ویل کېږي. دا ټوله برخه عبارت له کارټکس څخه ده. همدغې دننۍ برخې ته موږ تاسو کولی شو چې میډولا ووایو. مرستماتیک ټیشوز په همدې برخه کې لیدل کېږي چې وده کوي. همداسې که موږ او تاسو د ریښې د منځ له خوا څخه د هغې اناټومي ته وګورو هغه به دې ډول سره ده. همدا میټازایلم چې موږ تاسو هلته مطالعه کړی دلته هم شتون لري چې د زایلم انساجو هغه اصلي برخه ده، یعنې مرکزي نقطه ده. پروټوزایلم پول په کوم کې چې مثلا زایلم انساج شروع کېږي. همدارنګه فلویم انساج د کوم چې کندي مواد له پاڼې څخه د نبات ټولو برخو ته رسوي. پیري سایکل بیا هم هماغه جوړښتونه دي. انډوډرمیس دننۍ برخه، اپیډرمیس یعنې دلته موږ تاسو ویلو اپیډرمیس یعنې خارجي برخه او انډوډرمیس داخلي برخې ته ویل کېږي. کارټکس ته همدارنګه لیټرل روټ جانبي روټ په دې کې لیدل کېږي. همدارنګه افیکل میرستم یعنې جانبي وده کوونکي انساج د روټ کې په دې کې لیدل کېږي چې همدې دنده مخکې وویله. دا د ریښې اناټومي شوه. اوس نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا په ثبوت ورسوو تجربه سرته رسوو چې نباتات اوبه د ریښو د لارې جذبوي. همدې تجربې کې ضرورت دی د نبات ریښه لرونکي یو کلن نباتات چې هغه مثلا څو دانې 4 دانې یا 3 همدارنګه اوبه ټیسټ ټیوبونه دي، ربړي کارک دی، شین او سور رنګ دی، مارکر دی او غوړي دی. تجربې د ترسره کولو کړنلاره په دې ډول سره ده چې لومړی موږ تاسو په نظري ډول وایو، وروسته بیا چې کله ویډیو وګورو بیا مو سر په خلاصېږي. اوس فقط په نظري ډول سره تېرېږو باندې. لومړی موږ تاسو څلور ټیسټ ټیوبونه به راواخلو او هر یو نامګذاري او نښاني کړئ. نه 4 ټیسټ ټیوبونه راواخلو او هر یو یې نښاني او نامګذاري کوو. یعنې دا مثلا A، دا B، دا C او دا D. په A، B او C ټیوبونو کې اوبه واچوئ. په A، B، C ټیوبونو کې اوبه واچوئ او خو دې ته یوازې څو څاڅکي په ډېر کم اندازه سره اوبه ور واچوئ. د A ټیوب سره داسې د ربړي کارک په وسیله باندې دا تړل کېږي، دا به ور وتړو. همدا 2 کې به چشک کېږدو. بیا وروسته نباتات موږ او تاسو ږدو په همدې 2 کې. هم په دې کې هم نبات ږدو خو په داسې ډول سره چې دا ټیسټ ټیوب ته دا نبات ونه رسېږي. همدارنګه کله چې موږ تاسو د نباتات راواخلو په دې ټیسټ ټیوبونو کې ږدو باید له خاورو څخه یې په ښه ډول سره پاک کړو. هېڅ ډول ضرر باید شتون ونه لري. وروسته
3 نباتات راواخلي او هر یوې په سی بي ډي ټیوب کې واچوئ. یعنی په سی بي او ډي ټیوبونو کې به نباتات واچوو، اما په ډي ټیوب کې به چی کوو چې له اوبو پورته دی، ورته هیڅ د اوبو تماس نه رسیږي. نه ډي ټیوب کې چې کوم نبات دی هغه ته هیڅ اوبه نه رسیږي. د بي او سی ټیوبونو ته یوه اندازه یو څاڅکی غوړي واچوئ او د سی ته څو څاڅکي رنګ واچوئ. یعنی کوم ټیسټ ټیوبونه چې د بي او سی دي هلته اوبه او غوړي هم واچول کیږي، رنګ هم. مارکر راواخلئ، د ټولو ټیوبونو د شتون اندازه نشاني کړئ. همدا ټیوبونه یو ځای ټول د کوټې په حرارت کې د 2 ورځو لپاره پرېږدئ. وروسته له 2 ورځو په ټولو ټیوبونو کې د اوبو د شتون اندازه وګورئ او لیبل ته یې پاملرنه وکړئ. کله چې موږ او تاسو هماغه تجربه سرته ورسوو، نو د همدې تجربې څخه دا پایله په لاس راځي. د مخکې نه دې چې دا جدول تشریح کړو، غوره به وي چې لومړی موږ او تاسو ویډیو ته ورسو، هماغه ویډیو وګورو، وروسته هم بیا په هر څه په ښه ډول سره سر خلاصېدلی سي. د ویډیو لیدو ته مو رابولمه. اوس موږ او تاسو په ویډیو کې ګورو. 4 ټیسټ ټیوبونه راواخلئ، هغه به په ای بي سی او ډي سره نښان کړئ لکه مخکې چې موږ او تاسو ویلي وو. کړنلاره یې اوس ډېره ښه معلومېدلی سي. 4 ټیسټ ټیوبونو ته به ای بي او سی ته به په ډېره اندازه اوبه ور واچوو، ما ډي ته په ډېرې کمه اندازې سره چې یعنې په نشتون سره حساب وي. د ای ټیسټ ټیوب سر به د ربړي کارک پوسیله باندې ور وتړئ. 3 تازه نباتات کوم چې تازه راشکول سوي وي دا به راواخلو او په اوبو کې به یې دننه کړو تر څو له دوی څخه د خاورو ذرات په ښه ډول سره پاک سي. یعنې ټینګار باید وکړو چې هیڅ ډول ذرات باید چې د ریښو په جوړښتونو باندې شتون ونه لري. همدا تازه نباتات راواخلئ او په 3 ټیسټ ټیوبونو کې یې واچوئ. په ای کې هیڅ نبات شتون نه لري، په بي او سی کې نباتات د اوبو سره په تماس کې دي، اما په ډي کې نبات شتون لري خو له اوبو سره په تماس کې نه دی. بي او سی ټیوبونو ته په یوه اندازه غوړي او همدارنګه سی ټیوب ته لږ اندازه رنګ هم ور اچوو. همدا د ټیسټ ټیوبونو د اوبو اندازه د یو مارکر په وسیله لیبل یا نښاني کوو. د کوټې په 25 سانتي ګریډ حرارت کې د 2 ورځو لپاره یې ایږدو. وروسته له 2 ورځو د هغې نتیجه یا پایله ګورو چې نبات په کوم حالت کې شتون لري. په ټولو ټیسټ ټیوبونو کې د نباتاتو حالات موږ او تاسو مشاهده کولی سو. کله چې موږ او تاسو دا مشاهده کړو، نو وروسته موږ او تاسو پایله په همدغه ټیبل کې ګورو. اوس راځو همدغه ټیبل تشریح کوو. ای ټیسټ ټیوب کوم چې هلته فقط اوبو شتون درلودی او دغه سر یې د یو کارک ربړ په وسیله تړل سوی و. بي ټیوب کوم چې نبات پکې شتون درلودی او همدارنګه اوبه وې او همدارنګه غوړي وو. په سی کې نبات، اوبه، غوړي او همدارنګه هم رنګ و. اما په ډي کې نبات په کم اندازه سره اوبه شتون درلودی. نبات په داسې ډول سره و چې له اوبو سره په تماس کې نه و. د ای ټیسټ ټیوب کوم چې نبات درلودی او هم نبات البته نه درلود، دلته نبات شتون نه درلودی، یوازې چې شو اوبه او ټیسټ ټیوب و. نو دلته اوبه اندازه ثابت پاتې سو، یعنې اوبو کې هیڅ تغیر رانغلی ځکه چې دلته هیڅ نبات شتون نه درلودی. کنډیشن آف پرسلین پلانټ یعنې د نبات د حالت سره کم و. دلته موږ تاسو ورته چې هلته هیڅ نبات شتون درلودی، یعنې هیڅ نبات شتون نه درلودی. بي ټیسټ ټیوب کوم چې پکښې اوبه، نبات او همدارنګه غوړو شتون درلودی، هغو کې د اوبو اندازه چې شوه ډیکریزډ کمه سوه. نبات څنګه پاته سو؟ صحتمند، ځکه د همدغو ریښو په وسیله یې جذب کوي. هغه نبات کوم چې په هغه کې
اوبه غوړي رنګ او نبات شتون درلودی هلته هم اوبه څه شوې کمې شوې نبات صحتمند خو پاته سو خو اما تنې او پاڼې یې سور رنګ واخیسته ځکه هغه رنګ چې پکښې و هغه دوی پوسیله باندې واخیستل سو د ډي په ټیسټ ټیوب کې کوم چې نبات اوبو شتون درلودی نبات اوبو سره په تماس کې نه و اوبه په هماغه اندازې سره ثابتې پاته سوې او نبات څه په وسو حز شریولډ یعنی هغه مړاوي او بالاخره له منځه ولاړی اوس موږ او تاسو دې پایلې ته رسېږو چې د همدا اوبه د ریښو په وسیله جذبېږي ځکه په ډي ټیسټ ټیوب کې چې ریښې اوبه وې خو اما له ریښو سره په تماس کې نه وې څه به وسوې کمې نه سوې په سی او ډي کې کوم چې د ریښو سره اوبه په تماس کې وي دوی جذب کړي اوبه یې کمې کړي که چیرې زموږ او تاسو لپاره دا ثبوت نه سي دا هم ثبوت کېدای شي ځکه چې هغه رنګ یې جذب کړی و رنګ یې اخیستی و که چیرې ریښې دا نه سوای جذبولی نو رنګ بیا څنګه اخیستی ای ټیسټ ټیوب کوم چې پکښې هېڅ نبات شتون نه درلودی هلته هم اوبه ثابتې پاتې سوې نو که چیرې ریښو اوبه نه جذبولی بلکې اوبه همداسې کمېدلی نو دلته به اوبه په ثابت ډول نه پاتې کېدلې بلکې کمېدلې نو دا موږ او تاسو دا په ثبوت رسوي چې اوبه د نباتاتو د ریښو په وسیله باندې جذبېږي همدلته تاسو وګورئ دا هغه نباتاتو نتیجه ده کوم چې موږ او تاسو په ټیسټ ټیوبونو کې ایښي همدا هماغه د ای ټیسټ ټیوب دی دا همداغه د بي دی همدا د سی او همدا د ډي دی په ای ټیسټ ټیوب کې موږ او تاسو په یاد دي چې هلته یوازې اوبه او کارکو اوبه ثابتې پاتې سوې بي کې نباتات وګورئ دلته نباتات صحتمند دي او اوبه یې جذب کړي دي ځکه دوی صحتمند دي په سی ټیسټ ټیوب کې کوم چې رنګ شتون درلودی هغه رنګ هم جذب کړی دی ځکه تنې یې سرې اوښتې دي نبات هم صحتمند دی اوبه یې جذب کړي د ډي په ټیسټ ټیوب کې نباتات تاسو وګورئ دلته څه به سوي دي مړاوي سوي او بالاخره له منځه د تلو په حال کې دي نو دا په ثبوت رسوي موږ او تاسو ته چې اوبه د ریښو په وسیله جذبېږي له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه په دې هیله چې یو شی مو زده کړی وي نو که چیرې کومه پوښتنه لرئ کولی سئ چې راته پرېږدئ ښه وخت ښې چارې